قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس انتہائی معزز و مکرم شیوخ کرام تشریف فرما دی. یو ته چې ګورم ذهن مې ډېر مشوش شي چې داسې اکابرو په منځ کې او په دې میدان کې وزه خبره څنګه کوم. ما حضرت شیخ صاحب تعارض وکړو چې تاسو مشران یې، تاسو مخکې خبره وکړئ، لیکن داغو حکم داو چې نه تاسو خبره وکړئ. بہرحال دمیاجی صاحب حضرت شیخ ازہد اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم العالیہ و داغید والد محترم مشر میاں صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ داغی پدے مسکن کے نن تاسو د امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیثو دا صحیح البخاری اخیری حدیث دا حضرت شیخ عزیز الدین حفظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم العالی داغین ووردو. دلوی شیوخ و اولاد اولوی شیوخ تشریف فرما دی. دمرا بہوئے ما چنن دے منظر تا گورم نو فتح مکہ ضرور را یاد شی چه زما پیغمبر بوتان را غرزول 300 بوتان په یو لرګي باندې یو را غرزولو. دای فرمایلو چې جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. نن چې دې منظر ته کته شي نو ضرور ذهن ته دا خبر راځي چې جاء الحق وزهق الباطل. نن د سرزمین پاکستان په دې مدارسو کې د عوامو خواصو د علماو د شيوخو د طلباء کرامو د حالت ته چکته شي نو یقینا کم از کم ذهن کې دومره خبره ضرور راشي چې زما وطن به الله نه خرابوي ان شاء الله تعالی. او دا ضرور راځي چې دې وطن ته څومره سترګې کږي دي، د دې وطن د ختمولو د اسلام د دې قله چې یقینا د دې زینا کم علوم د دې زینا کم د اکابر او اداګانې په دې وطن کې په کوم انداز باندې ژوندې دي او په کوم انداز باندې چلیږي. نو نن الحمدلله په ټوله دنیا کې کنن اهل حق आवाज چتول شي نو پاګه کې کومنګ سوچ کو په ټوله دنیا کې 3 ملکونه دي، یو افغانستان دی، یو پاکستان دی او یو په هندستان کې اکابر علماء دیوبند حق आवाज خپ نره باندې الحمدلله اوچتای. کله چې مونږه د شاه ولی الله رحمه الله تعالی د شاه عبد العزيز او د شاه اسحاق داغه خلقو هغه قربانه وګورو، د شاه عبد العزيز رحمه الله هغه قربانو ته وګورو، د شاه عبد الغنی د علمی سمندر ته وګورو، د قاسم نانوتوی هغه شان او عظمت ته وګورو، نو ضرور ذهن کې دا خبر راځي جمال د دې باغ آبیاری کړي دا
او زما د وطن بچی بچی ته قرآن و سنت رسول دے او نن الحمدللہ زما په وطن عزیز پاکستان کې صرف د وفاق المدارس العربیہ پاکستان دلان دے چې د اولانا تر دورې پورې کوم امتحانات پټکو والا ورکړي دي داغه پټکو والا تعداد د دې فقیرانو په برکت باندې 30 लाख ته رسیدلې دي الحمدللہ. صرف ما وې د اهل دیوبند مدرسې میں یاد کړی صرف د اهل دیوبند مدرسو کې په دې کال کې د اولانا تر دورې پورې چې کوم امتحان پټکو والا ورکړي دي داغو تعداد 30 लाख دے نو ما تو ضرورت دے اقرار کے کہ 10 سال بعد انشاءاللہ جو بھی گھر ہوگا اس کے دروازے پہ پگڑی والا ضرور موجود ہوگا انشاءاللہ. زما پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا سے مجمع نوان آستا. زما پیغمبر پا دار ارقم کی یو بچیرہ وستو ابو هريره تذکرہ تاسو ته وشوا. ابو هريره نه تاسو کا چې سمره زله تا خېټه پوری غټي تړلې دي تک مې لوګي برداشت کړې دي. سعد بن ابي وقاص نه تاسو کا چې وای ټکر مې په شابي ابي طالب کې وخړا او چې کله مې وکتل دوخ سرمن پرتاوا ما دوخ سرمن وینځلا بیا مې په یو غټه باندې کې خدا په مونږ د پیغمبر په وجه پابندي وا چې خطه مکه ته بسوک نه را کوزيږي ما دوخه سرمن وای چې هغه مې وچکړه په غټه مې کې خدا بل غټه مې په مګلا اغه نه مې پاوډر جوړ کړل مونږ د پیغمبر پر رفاقت کې وا چې کله ډیره زیاته لوګ راغله د لوګي د حالت نه مسخ کارېدل نه وای ما به اغه تله چې کم پاغي کې د وخت د سرمنه پاوډر پراتو هغه مې وخړو او پاغي پس به مې وبس کله په دې طریقه باندې مې زندگی تیرولا. نن د پیغمبر د هغه صحابه او حضرت انس نه تاسو کا نن د پیغمبر د هغه صحابه حضرت زبیر نه تاسو کا زبیر بن عوام نه تاسو کا نن د پیغمبر صحابه د یو صحابی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو صحابی نه تاسو کا تا څومره مشقتونه برداشت کړی دي. خبیب بن عدی چې کله سلیت خېجولو او کنیزل کله هغه ته وی چستا ورتګ دې تابوزی سلیت دې خېجی په دغه وخت کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شاګرد ته صرف دومره ویلې شو ته صرف دومره وایا 40 نیزو والا ولار دی تاب پسولے زوڑندی دا 40 نیزی بتا کے دن نکی صرف دمرا ہوا ہے چھ کاش زما پزے باندے محمد الرسول اللہ وے دا غد عشق اغا مقام تا گورا جواب ورکی رب کعبہ کی قسم دا رب کعبے میں دے قسم ہوئی زما بدن سورے شی او دا دے پا بدلہ کے صرف زما دا پیغمبر پا بدن کے ازغیزی ما تا غن دے قبول دا قبول لے. نن دا قربانی را روانه دا احمد بن حنبل چې والو ویټه کولو معتصم بالله ملاکی ورله سوري وکړل پاغي کې د زناورو غوخه ورله کې خو دې د مردارو غوخه بګي کې خو دې کله چې طبيب غل اپریشن کوي او طبيب نشور لنه ور کوي داسې چاړه تیر کوي او د چاړه تیر کولو کې ته احمد بن حنبل تپوس کوي پدې بسکه حضرت تا پملا کې د مردارو کومه غوخه د معتصم بالله په جیل کې خودلې شوی دي هغه په پدې باندې رانړو مو شکوم به درنا احمد بن حنبل ورته وی چې کله هغه چاړه تیر کړه پملا کې ورلغر کوي د وخت محدث ته وګوره نن ته د حدیث او درس تناسوي د وخت هغه عالم ته وګوره کوم چې دی امت ته د رشد او هدایت لارې خي د وخت هغه محدث ته وګوره چې دی امت د پار روز او شپه الله تجاری تکلیفات برداشت کئی اگر ورطا سجواب ورکی طبیب توی لک صبر وکا طبیب ورطوی صبر وکم ویزما وسیعت والوورا چیز وسیعت بیان کم اغین بعد چاڑا غرکا کا جسوم را وخی و بات سے زما دملا نو با سب یمال آپریشن وکا طبیب ورطوی وسیعت دے سدے احمد بن حنبل ورطوی وسیعت میں دادے چکم معتصم باللہ پما ظلمون کڑی دی مانے جامی استدی زستنو پوری تڑلیم پا کوڑوی والیم زما دملا نے غوخی استدی د مردارو غوخی بگے چولی دی مال دملا سرمن ٹولا سوزولی دا نو زتا گوا گرزوم کزد دی اپریشن دوران کے وفات شم نو تا گواو سا چھ ما پا دنیا کی معتصم باللہ معاف کرے دے او ما دا حشر میدان کی میزان عدل پخوا کی معتصم باللہ ما معاف کرے دے تا زما گوائی. چکل احمد بن حنبل اپریشن شو
پملا کې اډو کې پورې کمه غوخه نختی په چاړه باندې رايستې شي ټول بدن نه غوخه د مردار وې استې شوې پټه ولګې دا سروز تیری شو احمد بن حنبل سات صورت باندې شو برابر شو طبیب تپوس کوي حضرت ذرا یہ تو فرمائیے گا حضرت لوگوں نے دا خورا ته وایا چې تا دا سړی معاف کولو چې پتاي د ظلم او ستم غرونه را غرزول دي آیا دا تا په کومه وجه باندې معاف کولو دا احمد بن حنبل جواب اور بیا د خپل محدثینو ته وګوره احمد بن حنبل جواب اور بیا په دغه ځای کې چې آرام فرما دے دا اغم میاجی سے زندگی ته وګوره دا احمد بن حنبل جواب وره بیا د وخت فقیرانو ملنګانو ته چې هر کنزل ته د ټول قوم غاړه یې خدا لیکن مسند حدیث پر نه خودو د ټول قوم ټول کنزل ته والو ټکول ته بد وینا پروپاګاندا ته غاړه کې خدا لیکن د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم لمن پر نه خدا د حدیث مسند پر نه خودو قال الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پر نه خودو تنخاته وګورا بیا کردار ته وګورا دغه بیا د دې قسم پرسه ته وګورا بیا د حالات ته وګورا او جواب د احمد بن حنبل ته وګورا جواب ورکړي طبيب صاحب زما دي د الله په ذات باندې قسم وی چې وجه صرف او صرف دادا روز حشر بوی محمد رسول اللہ فرمائی زباد میزان عدل خواکی والعرم دو امت اعمالو طول تب گورم پدغ وقت با اللہ مانا تپوسو کی احمدا تاثرہ معتصم باللہ ظلم کڑو داقی جواب ورلا سزا ورلا ستا اللہ ورکی پدغ وقت با محمد رسول اللہ ما تو گوری بات با ارشادو فرمائی احمدا تزما امتی معتصم باللہ زما خاندان کی دے او زدر تا حکم کوم زما د خاندانی قرابت د وجه دے معاف کا آغا وقی معاف کوما اب حکم د محمد الرسول اللہ وی او دی وقی معاف کوما دا عشقی محمد الرسول اللہ دے میں عشق کی یہ بنیادیں کہاں سے لاؤں میں عشق کی یہ داستانیں کہاں سے لاؤں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا معاملہ تو رات کو جب تہجد کے لیے یہ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت پوچھو وہ رات کو جب تیرے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ امت پہ رحم فرما ربا امت کی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما اس وقت سے ذرا پوچھ لو جب قیامت کا دن آئے گا ہر عالم محدث کا دل تمام امت کے سامنے کھلا رکھ کے چھوڑ دیا جائے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ عالم اس امت کے لیے کیسا خیرخواہ موجود ہوتا تھا دنیا میں نن خو قوم کنزل کئی بد رد ہوئی مدرسوں والا دے دستار بندے ضرورت سدے زبد دارلو میں دیوبند یعقوب نانوتوی مخی تراولم مولانا یعقوب نانوتوی بازار کی گرزی د نانوتی چوک ته چې ورسې په اتر پردیش کې په دغه ځای کې دغه مزار دی د قاسم نانوتوی مزار په دارالعلوم دیوبند کې دی زه دواړو لتلم لیکن چې کله تھانابون ته بندزي د تھانابون په لار باندې او گنگو تزینو په لار باندې نانوتی او مقام راځي د نانوتی په چوک کې په دغه ځای کې د مولانا یعقوب نانوتوی مزار دی مولانا یعقوب نانوتوی بازار ته راغی تیلی ور سره د غاړې ته چولې ده په هغې کې ټکې پیسې پرتی دي دکاندار نے سودا وکړه چې دکاندار نے سودا وکړه دکاندار دغه سودا نه بعد چې پیسې کله واپس چې هغه پیسې ورکول ټوله تیلی به واړوله ساده بزرګانو بیا به هغه تیلی چې کله به دکاندار له خپلې پیسې ورکړې تیلی به واپس را غونډه کړه او بیا به هغه ټول پیسې چې وې ټکې پیسې به څومره وې به تیلی کې واچولې تیلی به غاړې ته واچوله یو غل ولیدو غل رامنډې کړې د هندوستان تاریخ په گواه دی غل رامنډې کړې مولانا یعقوب نانوتوی نے تیلی وتښتوله تیلی تښتولو سره غل الله په سترګو باندې وډون کړو مولانا یعقوب نانوتوی نے واپس کور ته لاړو غل په یو غلې باندې منډه وای سترګې ډندېږي په بل غلې منډه وای سترګې ډندېږي هر غلې ته لاړو لیکن نظر نه لګي واپس راغې دکاندارانو ته وای هغه بزرگ هغه درویش هغه فقیر هغه چرته دی چې داغه تیلې ما تختولې دا هغه ورته وای هغه کله هفته کله لس ورځې بعد چې ضرورت راشي د بازار ته راوځي اسی هغه د حدیث او درس تناستي ځای مونږ ته نه دی معلوم دا غل غریب په انتظار باندې دی
جاڑی واویلا کئی یو ورځ مولانا یعقوب نا نوتوی بازار ته راغی غل ورمنډ کړه خلکو ورته دغه دغه فقیر غل ورمنډ کړه ورته وی حضرت ستاده تیله ما پټ کړه و واپس در کوم حضرت وی دا تیله خو زمانه دا ټول خلک را جمع شو حضرت تاسو تیله دا تاسو د جبنه دروغ ویل دا خو مونږ ته خنخ کاری حضرت نے ارشاد فرمایا لوگو جب اس نے یہ تھیلی مجھ سے چرائی کم وقت کی چې د زمانہ دا تیله تختولا زما ذہن کے خیال راغے روز حشر بوی د ہر چا حسابو کتاب بوشی بیا بخلق جنت تزی سوک با جہنم تزی پدغه وقت کے بعد د تیلے ما پٹکڑی یعقوب فقیر سڑے دے حشر میدان کے بعد کمزے کے ناسوی او زما محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد فرمائے دے چھ زما آخری امتی سو پوری جنت نوی تلے زبا جنت نزما زما پیغمبر بما پسی گرزی یعقوب نانو توی با چرتا گوٹ کے ناسوی او چی دلا دے مانی معاف کرے نو ترغی پوری با دے جنت نشیت لے زکا پر دے حق بے پس سر باندے پروتی نو مازان سر سوچ کولو چی اے یعقوبا ستا پا وجبا دا پیغمبر امتی جنت تلیٹ زی او دا آغا امتی پا وجبا محمد الرسول اللہ جنت تلیٹ کی گی تاخیر برازی نو چی دا تیلے او تختو لماغ وقت معاف کڑا چی مادتا معاف کڑے دا چی دا حشر میدان کے دا پا وجہ زما پیغمبر لیٹ نشی اے محبت کی عجیب داستانے ہیں دا محبت عجیب داستانو نا انن دا حدیث و درس دے دا محبت آغا درس دے قسم دے چی او سڑے دے حدیث دا حضرت فرمائل چی دے حدیث دے او سڑے کی ناستو غین بعد دا کردار برابر نشو دے دے پخپل ایمان بانی ہوئی ریگی بالکل حق و سچ دا حدیث درس تا کی ناستو دا امام الانبیاء اخلاق دے رجیبو امام الانبیاء سر محبت دے رجیبو دا دلی دا جام مسجد پا پونو باندی او فقیر ناس دے یو انگریز راگے پا دغو رز ریٹائر شوے دے ٹول اگا پونجی ور سردا غٹ تیلے ور سردا پرس ور سره دے پاکی کے چولے دا ڈاکومنٹ سمدی سمرا پیسے جمع شوی دی دا انگلستان نا روان دے دا ہندوستان نا انگلستان تا روان دے وی دا جاؤ مسجد گورم دا جاؤ مسجد ویزٹ لراغے دے فقیر دغا سلاس نیولے دے اللہ رضا دا پر یو روپے راکا ہر چاہتا وی دغا انگریز چیو اغور لپا پوندونو کی ٹکا ورکڑا فقیر ورطا سلوٹو نا اکڑل اغلاڑو جاؤ مسجد ہوکا تو واپس پل کور تلاڑو چی کور تلاڑو خزی تا وی تیلے ہوکتا تیلے نشتا وی تیلے رانا رکا شوی دا ٹولی پیسے پاگی کیوے ٹول ڈاکومنٹس پاگی کیو منخو فقیران شو ملنگان شو خیر سروازی تیرے شوے واپس انگلستان نا ہندوستان نا انگلستان تا روان دی خزی توی واپس روانیو خزا ورتوی چی تاخو جاو مسجد کتلے دے مائی نوم دیر اورے دلے دے چی دی جھنگیر یو کرشما با لیکن مان دے کتلے مامزان سر بوزا خزا ور سر دا جاو مسجد سیڑو تا راو رسیدل آقا فقیر ناس دے ورمنڈ اکڑا انگریز تے او قتل تفلان کے انگریز خونی جمال دے ٹکرا کڑی وا وی آو آقا یم ویداستا تیلے دا انگریز چکل تیلے او کتا کلا ویکڑا تولی پیسے ار یو شیب کی پروتے دی فقیر توی چی اے فقیرہ تا تا خدا علم ہو تا تا دا پتا وچ زستا پنیس کافرم زمان مال تا دا پار مباح دے اے کاش تا دا مال اغستے وے ستا دا فقیری دا عجزی ختم دا پا دے با دی زان لگ کاروبار چالو کڑا ہو زان لگ با دی بنگلے جوڑا کڑے وا نو تا دا ما تا ولی واپس کڑو وجہ دے صدا فقیر جیوہ جواب ورکی فقیر ورتوئی رب کعبہ کی قسم میرے دل میں بھی یہ خیال آیا زمازڑکم دا خیال راگے چی دا خو انگریز دے کافر دے مالی مباح دے زبدی مال باندی زان لا کاروبار چالو کم چاہتے پتا دا پما باندی دے داون نشی کولے لیکن کلا چی زدش پی سملاستم ذہن کے خیال راگے دا حشر میدان بوی ہر نبی با روانی ور بسی باغ پل قوم روانی جناب محمد الرسول اللہ با روانی زبا ور بسی روانی عیسیٰ علیہ السلام با روانی تبا ورپسے روانی حشر میدان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تا شکایت لگے زکا من یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ چاچی دنیا کی کم اغلا کڑیوی کم فراڈی کڑیوی اغب قیامت پورز غاڑی تا دتوک پا شکل زوڑندی را روان بوی تبا بکیخ پل تیلے ہوئی نے تبا عیسیٰ علیہ السلام توئے چدا دا جناب محمد الرسول اللہ امتی دے مانے دنیا کی اغلا کڑیوا زما ذہن
کې راغلل چې زما په وجبا زما پیغمبر ته څومره لوی تکلیف رسیږي، په دې وجه مې تیلی تا ته واپس کړه، خپل پیغمبر مې تکلیف نه بچ کړو. عشق کی عجیب دنیا ہے. زه په دې خبره باندې مخکې نه ځم، وجه دا چې لوی اکابر تشریف فرما دي، اگر چې ما بې ادبي وکړه، لیکن عزیزانو دا درته ویل غواړم چې د مدرسې ته صرف دستاربندۍ له راغلي نه یو، چې دستاربندي وشوه علما کرامو بخاري ختم کړو، هغې ته به اوس پګړی تړلی شي، سند به ورکېږي، هغې به سبا درسګاه کې ناست وي، هغې به د خپل استاذ نوم اخلي چې ما د دې استاذ نه دا حدیث اورېدلی دی، هغه د فلانکي نه اورېدلی دی، هغه د فلانکي نه اورېدلی دی، دی به دې حدیث باندې داسې رواني او دی به دا حدیث بیانوي او بیا به دا حدیث چې دی نو بس دی به بیانوي، مونږ ورله مبارکي ورکړه، نه مونږ د مدرسې جلسې له رالو فلانکې مولوي سے بیان وکړو، نه ذهن کې دا یو خبره کې دا کنن زما ایمان بچ دے، قسم دے صرف دے مدرسې په وجه بچ دے. نن که چېرې دا مدرسه نه وې، دا مسکن نه وې، نو زمونږ اسلافو، زمونږ مشرانو، زمونږ استاسو مشرانو چې د امام الانبیا نه مخکې زندگی تیره کړې وه، څنګه خلکو زمونږ ستاسو مشرانو شجرې خپلې وګورئ، چرته خو بچا ته رسی، هغه نسل را روان دی، کلمې ویلې ده. که زه د خالد بابا ویم چې زه د پښتون د خالد بابا اولاد دی، نو د خالد بن ولید دا خو 11 سرونه په دې کې 3 ایمان راوړی، د ولید بن ولید، هشام بن ولید، خالد بن ولید، دغه نورو خو ایمان نه دی راوړی، ولید هم ایمان نه دی راوړی، نو چې دغه نور ایمان نه در راوړی نو خاندان خو را روان دی. هغه مشرانو به څه کول؟ د حدیثو کتابونه وګوره، تاریخ اوراق را واړوه، زنانه ذات به راوستو، کوی د پاسه به ودرولو، یو خپه به ورله په یو ډپه ایښې وه، بله به په بله ډپه ایښې وه، د خلکو مخکې به د هغې اولاد پیدا کېدو، داڼه به ورته لاندې ناسته وه، چې وبې کتل داسې لاس کې به راغې بچې، وبې کتل جینۍ دا کالک دی، که جینۍ به وه لاس به واپس لرې کړو، کوی ته به لاړه، کالک به و نو بیا به مبارکباد ورکړو، هغه وخت به ښکل کړو. د هغه خلکو خو دا تاریخو، هغه خلکو خو دومره ظلمونه کول چې د ژوندي زناورو نه به غولانځې کټ کولې، په ژوندون به خلکو نه سرمنې یستې، هغه خلکو به دومره ظلم کولو چې د امام الانبیا درسګاه ته به څوک راتلو په ژوندون به یې نه سرمنې یستې، هغه خلکو خو به دومره ظلم کولو لکه خبیب بن عدي سره ظلم کړی دی، په سولی باندې 3 ورځې زوړن کړی دی، 40 نیزمارو هغه له بدن سورې کړی دی، هغه خلکو خو دومره ظلم کړی دی. عبدالله بن رواحه نه تپوس وکړه، جعفر بن طیار نه تپوس وکړه، زید بن ثابت نه تپوس وکړه، عبدالله بن زبیر نه تپوس وکړه. عبدالله بن زمیر چې کله حضرت اسما لاړو، دا پستر ګړوند د 100 کال عمر دی، د ابوبکر لور ده، د عائشه خور ده، د عائشه خور ده، د امام الانبیا خینه ده، او چې کله په بچی باندې پستر ګړنده دغه جهاد لروان دی، حجاج ابن یوسف چې کوم 1,40,000 صحابه کرام تابعین ظلمن قتل کړي دي، اغله روانه دا جهاد د پار روان دی. چې کله مور لراغه، مور په بدن لاسو والو، مور ورته وي بچیا ته خو جهاد لروانه، ته خو الله رضا د پار روانه، ستا په بدن د زغری ولیدي، آیا ته یریږي د مرګ نه؟ بچي ورته وي نه مور، ما ستا زړه ته قتل چې اسنه ستا زړه درديږي، ما زغره زکا چولې دا، او اے مور د زغره مې وي ستا زد الله په لار کې د حق د پاره شهید دل غواړم مور چې ستا سر او ستا سترګې قیامت پر زوچتی وي. ابو قدامه شامی نے تپوسو کا د عشق دنیا ست وئی، ابو قدامه شامی نے تپوسو کا چې ته مسجد نبوی کې ناس وې، تا محدثین او تا کم واقعات د جهاد د میدان تا بیانول، تا کم کارگزارې بیانولې، تا د صحابه او د تابعین او تبع تابعین او کم واقعات ذکر کول، تا د مدینه منوره کوم زندگی بیانولا، آیا داغي شان او عظمت سو داغي مقام تپوس داغي نه وکا؟ د 1857 جنگ آزادۍ نه تپوسو کا چې استاد دی علماء ہونا 10 लाख علماء انګريز د سور په سرمنه کې بند کړل، ویس وزول اغونه تپوسو کا قربانی کیا ہوتی ہے. د دلی جامع مسجد تلاړ شاغه طالب نه تپوسو کا، د دلی جامع مسجد کې محدثین ناستو، ما ورتمات نه تپوسو کړو طالب هیستوري راته لکه بیان کوي، ما خو غد ټامسن انګريز مورخ په کتابونو کې کتلې دا، نور مورخینو دایره المعارف الاسلامیه کې مې کتلې دا، ما ورته د دې تاریخ سو وې په دې طالب کې به هر ورځ مازیګر سل علما راوستې شو، او دې تبه ژوندې چونه په دې طالب کې واچولې شو، دا علما به ورته وغورځولې شو، د دې بدن به یشید
دو اگر چونی بس سوزول چونی د مرگ ندی اللہ ہر سڑے ہو ساتی سر بے لا برابرو لا بے چ خبری کول شوی انو چدا بدن بے سوزیدو چغبے والا انگریز میں نہیں ہوں گا، میں تو تکے تکے بن جاؤں گا، پر میری نسل بھی محمد الرسول اللہ کی نیابت میں تیرا جنازہ نکال کے رکھے گی انشاءاللہ. نن آغا وطن دے منگ سر قدر نشتا لیکن نن آغا وطن دے نن آغا خلق یو. ما دے تیرا میاش کی جاپان ٹوکیو خار کے زاک سر ملگرو تا دا خبر دیر ضرور کوما دیر خلق را جمع ما تے وی جاپان سنگا دے میں ٹیکنالوجی کی دیر ترقی کڑے دا دیر لوی ترقی دے کڑے دا ترقی سے دیسے بیانول نغوارم چھ مال تا سسلی دل چھ ما قتل چھ دا سمندر لاندے 50 کلومیٹر روڈ جوڑ کڑے دے ہوتل کے ناس تے ریبوٹ رازی وغت تالا خوراک روڑی پہ ایرپورٹ کے داغر روبوٹ گرزی پہ بلٹ ٹرین کے کینے پہ 3 گھنٹے کے 1100 کلومیٹر سفر کے اوبا اوچائے دے مخی دا پراتی دی غنت ہوئی گی. ما چکم حالات قتل آغا حالات و دیر حیران کڑوں لیکن ما تے اخیر کے وے استادا وطن خوخشو ما ورتوے قسم میں دے پر عبد کعبی وے دخپل خڑ پڑ پاکستان نمی دا وطن نخوخی گیش. ما تے وے وجہ ما ورتوے وجہ بڑی عجیب. میں وطن کے دشت و بیابان میں جاتا ہوں، وطن کے جنگلات میں جاتا ہوں، وطن کے کونے کونے میں جاتا ہوں. میرے فقیروں ملنگوں کی برکت سے، مدرسے کی برکت سے، ان ملنگوں کی برکت سے ہر جگہ سے صدا آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ نہیں کہا سبحان اللہ. اے ذرا یورپ کے شیطانوں کے سامنے جس نے تیرے پیغمبر کا کارٹون بنایا ان کے سامنے اپنے رب کے لیے کہو سبحان اللہ. وہ قادیان کے ان شیطانوں کو جنہوں نے تیرے پیغمبر کو گالی دی، تیرے رب کو گالی دی، صحابہ کو گالی دی، امہات کو گالی دی، پیغمبر کی بیویوں لڑکیوں بیٹیوں بیٹوں کو گالی دی، پوری امت کو گالی دی، ان کے مقابلے میں اپنے رب کے لیے ذرا کہہ دو سبحان اللہ. ماور دوے خڑ پڑ پاکستان کے ناستے ماں یو گھٹنا آواز راشی بہی قال حدثنا احمد بن اشکاب عن محمد بن فضل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ. کبھی آواز آتی ہے الحمدللہ رب العالمین، میرے پروردگار تیری تعریفیں تیری مدح میں بیان کر رہا ہوں. تو رب العالمین ہے. چھوٹی سی زبان پہ چھوٹا سا بچہ مدرسے میں آیا، اس میں منافقت بھی نہیں، نفاق نہیں، اس میں کوئی دغلا پن بھی نہیں. چھوٹی سی زبان ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، میرے رب کے سامنے کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پروردگار میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں.